د آزادی خاورې دا د مو سلام دی، د نیک مرغۍ خاورې دا د مو سلام دی. فاطمي صاحب سلامونه، ډېره مننه کور د ودان چې وخت یې راکړه. د دې سربیره چې دا پوښتنه وکړم چې د سویس دغه ماموریت به د افغانستان په اقتصاد کې څه اغېز او څه رول ولوبوي، په سر کې که دغه راته ووایي چې اوس د افغانستان اقتصادي وضعیت په کومه کچه کې دی، په کومه کټګورۍ کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام تاسو ته، همت صاحب او ستاسو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته. کور ودان د اقتصادي وضع له لحاظه خو تاسو معلومه ده چې افغانستان خلک نهایت اوس په بېوزلۍ کې دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې او دا بند شوي دي. افغانستان کې د کار او د دغې روزګار مسله ډېره محدوده ده او خلک نشي کولی چې فرضاً خپل د ژوند هغه ابتدایي ضرورتونه ترلاسه راوړي. اګرچې چې کوم یو ادعا ملګرو ملتونه کوي چې په 9.3 میلیونه انسانان بالکل د فقر آخري کرښه کې دي، خو داسې نه ده. خو هغسې چې به اسلامي امارت ټول ردوي هغسې نه ده، یعنې دواړه موقفونه کاملا صحیح نه دي. که موږ یې دغه منځنۍ دغه ونیسو، د 10 نه تر 15 میلیونه انسانان کومک او همکارۍ ته ضرورت لري او دغه بشري مرستې چې د بهر نه راځي دا ډېره حده پورې یعنې مومد تمامیږي. موږ تاسو ګورو چې سویس هم یو دغه ممالکو نه چې په افغانستان کې نه تنها چې بشري مرستې کولې بلکې انکشافي پروژې هم درلودلې د پرمختګ په حصه کې. نو دوی بیا د 15 د اګست نه پس چې اسلامي امارت قدرت ونیو، د افغانستان ترک وهه ولاړل، یعنې 2 کاله او 15 میاشتې کېږي چې د افغانستان کې موجودیت نه لري. اوس یې تصمیم نیولی دی چې خپل دفاتر په افغانستان کې خلاص کړي او په حدود 4 تنه مامورین خپل راولېږي او هغه پخواني کوم مامورینو چې په افغانستان کې دوی سره همکاري کوله او که افغانستان کې موجود دي، د هغوی په همکارۍ سره به د خپله د اداره بیرته یو ځلې فعاله کړي. د دې په اوله کې موخه د بشري مرستو ده چې تر څو په دې ژمي او په دغې مشکلو وختونو کې د بېوزلو خلکو سره کومک وکړي، او په دویم قدم کې کېدای شي دوی خپل هغه پراختیایي پروګرامونه چې لري هغه هم په لاس ونیسي، او په دریم قدم کې دوی دا مسله هم لري چې هغه ممالک چې په افغانستان کې استازیتوب نه لري او غواړي بشري مرستې ولري، د هغې ممالکو نمایندګي او استازیتوب هم وکړي تر څو د هغې بشري مرستې هم افغانستان ته راشي او افغانستان خلک د هغې نه بهرمند شي. صحیح، ډېره مننه کور ودان فاطمي صاحب. اوس د دې باوجود سره له چې په هېواد کې د بهرنیو نور ماموریتونو ته چې په بشري مرستو برخه کې کومکونه کوي او کارونه کوي، فرصتونه ورته برابر دي. اسلامي امارات هم وایي چې په دغه برخه کې دوی همکارۍ ته هم چمتو دي، فرصتونه هم شته دي. څه پکار دي چې نور دغسې هېوادونه هم رامخکې شي چې د افغانستان سره یا له افغانانو سره په خاص ډول دغه سیاسي مسایلو نه لرې خلکو سره مرستې وکړي او د دوی بشري او اقتصادي وضعیت ته پام وکړي؟ ګورئ، د هغه بشري مرستې چې مخکې ډېرې وې او اوس تمیدلې دي او کمې شوې دي، یو د عامل د هغې دا دی چې هغوی د افغانستان د کلو بانډو ته چې تلل، نو کو داسې کورونه وو چې هلته سړي موجود نه دي، ټولې ښځینه او دغه دي او نارینه نشي کولی هلته لاړ شي. نو دوی خپل د ښځینه او مامورینو نه استفاده کوله او هلته به تلل او د خلکو ته به یې مرستې رسولې. زیاترینه مرستو کې چې کمی راغلی، یو علت هم دا دی چې هغه ښځینه مامورینو اسلامي امارت پرې بندیز لګولی دی او اجازه یې نه ده ورکړې تر څو دا کړي. د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو او د مرستندویو ادارو ترمنځ یو غټه شخړه همدا ده چې موږ بدون د دغې ښځینو نشو کولی هغه کورونو ته چې دننه ښځې ورځي او د هغوی حالت معلوموي او هغوی سره مرستې کوي، د سړو په ذریعه باندې دا کار وکړو. په لحاظه تاسو باید داسې یو نظام وضع کړئ چې ستاسو قناعت هم حاصل شي، یعنې اسلامي امارت هم مطمئنه اوسي او هم وشي کولی دغه مرستې دوباره جوړې شي. اسلامي امارت د دې نه په دغه کې دی شک کې دی چې که فرضاً دغې خلکو ته اجازه ورکړي، نو کېدای شي دا خلک د هغه استخباراتي او د دې مسایلو لپاره د دوی نه استفاده وشي د دې ښځو نه، نو هغوی د دې مخنیوی کړی. کوم یو باعث د دې شوی دی چې ډېرې مرستې کمې شوي دي او مرستې ضرورتمندانو ته نه رسېږي. زه فکر کوم اسلامي امارت ته دا اړینه ده چې دوی داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د دغې ښځو د هغه د استخباراتي کړیو مخه هم ونیول شي تر څو دوی استعمال نه شي، مګر په عین حال کې هغه کوم بېوزله کورنۍ چې دي چې هلته سړي نشته، نارینه نه لري،
او ښځو په ذریعه باندې هغوی ته مرستې او دا رسول پکار دي، د هغې احوال دغه دی. او موږ تاسو په دې پوهېږو چې ډېر زموږ تاسو په ولایاتو کې اکثرا دا دغه دی که چې ښځې ووسي دننه کور ته ورننوتی شي، په ارامه کولی شي، په اسانۍ او په ارامۍ سره معلومات ترلاسه کړي. اما نارینه دا کار نشي کولی، او همدا علت دی چې په دې کارونو کې خنډ راغلی دی. اسلامي امارت ته دا لازمه ده چې په دې حصه کې خاصه توجه وکړي چې دا خنډ له منځه ویسي، او دغه نړۍ چې کوم مرستې راسي بالخصوص په دې ژمي کې دې مرستو نهایت ضرورت دی، ځکه چې خپل اسلامي امارت دا توانایي نه لري چې دی. او بل دا دی چې 1,00,000 کم از کم 1,00,000 مهاجرین هم بیرته راستانه شول، د هغې بوج هم په اسلامي امارت په غاړه باندې دی. هغوی ته هم باید همکاري وشي او کومکونه ورسوي. صحیح ده فاطمي صاحب، دغه د کډوالو مسله او د تاسو یاد کړه چې هیواد ته له پاکستان افغانان راستانه شوي دي. ما غوښتل چې دا مسله راواخلم. د دې باوجود که نړیوالې موسسې یا دغسې هیوادونه خپل ماموریتونه بشردوستانه ماموریتونه په افغانستان کې غذایي او تمدیدي یې له سره پیلوي، که چیرته دوی مستقیمې مرستې اوس مهال له افغانانو سره کوي چې هغه ممکن د خوړو په برخه کې، ممکن د دوی د ژوند د لومړنیو اسانتیا او نورو برخو کې، که د دې پر ځای ستاسې باور باندې او څه فکر کوئ چې پراختیایي پروژې هیواد ته راشي، پراختیایي پروژو په برخه کې اسلامي امارت دوی ته زمینه برابره کړي، لکه څنګه چې نورې موسسې شته دي، انجوګانې شته دي، چې راشي دلته بنسټیز او اساسي کارونه وشي او خلک ورسره مصروف شي او په واقعي معنا دوی دغه اقتصاد پیاوړتیا ته رسېدلي. ګورئ دا خبره خو د ما چې خپله کوم دغې سایټ ته لاړم، د سویس د همکاریو سایټ ته لاړم، هلته ما دا شی ولوسته، دوی دا اشاره ورکړې ده چې دوی به پراختیایي پروژې او دا به هم کوي. خو هلته یو ټکی منځته راځي چې تر څو د ډیپلوماتیکې اړیکې نه وي استوارې شوي، دا پروژې نشي عملي کېدلی. تاسو ته معلومه ده چې پروژې د رسمیت پېژندنې په رڼا کې کېدی شي او د تعامل په صورت کې کېدی شي، ځکه چې هغې کې د مملکتونو ترمنځ د تبادله د پیسو او د قرارداد او دې مسایل دي، او هغه په عدم د رسمیت کې نه کېږي. نو هلته هم یو ستونزه دا هغه ده چې تر څو دا رسمیت نه وي پېژندل شوي، تاسو ته څوک پروژې نه درکوي، تاسو ته انکشافي کارونه مشکله ده چې پیاده شي. نو دا یو غټه ستونزه ده، او همدا علت دی چې دا مسایل سټاپ شوي دي. خو دوی دا اشاره ورکړې ده چې دوی دا پروګرام لري، خو په ضمن کې دغه مشکل هم دی. که تر څو دا مشکل نه وي حل شوی، معنی دا ده چې دا بنسټیز کارونه او دا نشي کېدلی. نو خو د دې نه مخکې خو دا فاطمي صاحب، د دې نه مخکې خو دا اوس هم په هیواد کې ځینې ماموریتونه او انجوګانې شته دي چې فعالیتونه کوي په دغه برخه کې. اوس که اسلامي امارت ستاسې په خبره باندې همدغه زمینه برابره کړي چې دلته نړیوالې موسسې راشي او د دې ماورا چې خلکو سره مستقیمې مرستې وکړي، د دوی د ژوند په بهبود کې یا په نور اقتصادي برخو کې مرستې وکړي، راشي دلته واقعي معنا باندې اقتصادي لویې پروژې عملي کړي، په هغې کې برخه واخلي، مرسته وکړي، عام افغانانو ته د کار کولو زمینه برابره کړي چې یو هغه اساسي اقتصاد دوی جوړ شوی. نو څومره مهمه او لازمه ده چې فرصتونه ورته آماده شي او اسلامي امارت دغه کار وکړي چې فرصتونه آماده کړي. یوه دا مسله، او بله د دې سره څنګ کې دا مسله چې که دنیاوال رښتیا هم د خلکو سره غواړي چې افغانانو سره مرستې وشي، خو سیاسي مسایل د لرې کې رامخکې دي شي خلکو سره د مرستې وکړي، ځکه دوی هم د افغانانو وضعیت اوس ګوري. په کور دننه د افغانانو وضعیت ټولې دنیا ته معلوم ده چې هیوادوال هم له ځینو د پاکستان او ایران څخه راستانه شوي دي، هغه بیل بوج دی په افغانستان باندې. نو څه لازمه ده چې په دغه برخه کې یو سهولتونه رامنځته شي، اسانتیاوې رامنځته شي او اسلامي امارت اجازه ورکړي دې کار ته. ګورئ دوه خبرې دي، یو بشري مرستې دي چې هغه باید سیاسي ابزار غوندې استعمال نه شي، ورته باید سیاست داخل نه وي، ځکه د انسان د ژوند مسله ده او د بشر د ژوند مسله ده. دا یو دغه ده. یو د انکشافي او پرمختګي پروګرامونه دي، پراختیایي پروګرامونه دي چې هغې پیاده کولو لپاره سیاست بالکل داخل دی، ځکه پروژې سیاسي دي، کومک ورسره سیاسي اقتصادي کېږي او اقتصادي کومکونه د سیاست په اساس کېږي. خود به خود هغه راځي تړل کېږي د اسلامي امارت د سیاست سره. تر څو اسلامي امارت خپل په سیاست کې د بدلون نه راوځي، دا مشکلات به وجود لري. خو باور دا دی فاطمي صاحب چې اوس دغه مرستې چې دا تاسې اول برخه کې یاده کړې چې په بشردوستانه مرستې، دا خو اوس اساسي حل یې نه ده، د افغانانو درد نشي دوا کولی. ښکاره خبره ده، دا موقتي درد دی او دا
حل نه دی چې تاسو راځئ د دغه مشکل وخت کې دغه تاسو په حساب ژوندي ساتئ دی مګر د ژوند د بدلون لار ورته نه ورکوي د ژوند د بدلون لپاره هغه ته انکشافي پروژې پکار دي بدلون پکار دی او هغه نړۍ در سره نه کوي لپاره دي چې تاغه شرایط چې نړۍ مخکې درته یې دي تاغه نه مانی او هغه شرایط د ډیر ساده دي او ډیر دغه دي او داخلي دي اسلامي امارات هم د یو خبره کې د ازما داخلي مسله ده مګر دغه داخلي مسایلو بین المللي مشکلات جوړ کړي دي چې فرضاً د خود مسله ده د تعلیم مسله ده صحیح اوس فاطمي صاحب هم د تاسو دغه مسله مې یاده کړه وخت هم کم د وروستۍ پوښتنې په توګه به وپوښتم چې حل لاره څه ده او بله مسله دا چې اوس خو بشردوستانه مرستې خو راځي نړیوالې کوي ځینې هېوادونه کوي ځینې موسسې او ماموریتونه شته چې اوس خلکو سره بشردوستانه مرستې کوي خو ستاسې په خبره چې پراختیایي پروژو ته خو زمینه نه ده برابره رسمي تعاملاتو ته په تمه او منتظر دي اوس بیا اسلامي امارت په کور دننه څه وکړي په داسې حال کې چې ښځینهو ته د کار فرصتونه اجازه نشته ځوانان له هېواده د تیښتې او فرار په حالات کې دي او غوښتنه لري پر زده کړو بندیز دا مسایل بیا څنګه حل کړي او اسلامي امارت که چېرته همدغه حل کړي څومره ښه ده چې دا فرصتونه به رامنځته شي ورسره ګورئ د بشري مرستو کې چې دا کومه مرستې څومره لازمې دي او هغه اوس دنیا هغه فنډ چې پخوا یې ورکوه هغه نه ورکوي یو علت یې دا د اسلامي امارت مشران چې لاړه وعدې وکړه خپل وعدې پوره نه کړي هماغه علت و چې کله کنفرانسونه وشول د 3.5 میلیارډ غوښتنه وشوله 2 میلیارډ ټولې شولې 2 میلیارډ نورې نه شولې که چېرته فرضاً اسلامي امارت هغه ستونزې چې وجود لري لکه د ښځو حقوق دي تعلیم او تربیه دغه مسایل که دننه حل کړي بیا هر دا بهانې کمیږي ته که 4 میلیارډ غواړې دنیا ته بیا 5 میلیارډ راټولوي نو هغه مشکل بیا حل کیږي نو د اسلامي امارت له دا پکار ده چې خپل په دې تګلارې باندې غور وکړي ملت هم ورته وایي خپل علما هم ورته وایي او ټول نړۍ ورته دا خبره کوي او کوم شی چې ترېنه غواړي هغه دا نه ده چې دا د امریکې پورې مربوطه ده او که موږ یې ونکړو امریکې ته څه فایده ده یا نقص ده یا که ویکړو څه فایده او نقص ده هر څه چې دي فایده او نقص موږ ته دی او د دې کول موږ ته اړین دي او دې سکه څومره جدي اقدام وکړي زر فیصله وکړي دا به دی په خیر امید ډېره مننه کور ودان فاطمي صاحب ډېره مننه ژوندي اوسئ